کله چې موږ چاته وایو آیا تاسو د ملاقات وخت لرئ، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: haben Sie einen Termin. دلته زی استفاده شوی د یو کس لپاره خو مؤدبانه شکل سره، د ریسپیکټ په شکل سره. او کله چې موږ وایو دا ملاقات د څه په اړه دی، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: warum geht es bei dem Termin. دا ملاقات د څه په اړه دی. او کله چې موږ وایو دوستانو ماته پرون زنګ راغلی و، دغه جمله په الماني ژبه څنګه لیکل کیږي تاسو ولیکئ.